سینوهه 38مه برخه د فرعون په حکم د سوري په لور حرکت. کله چې ما غوښتل کاپتا ته دنده وسپارم چې ولاړ شي او د اتون پر کروندګرو زما غنم وویشي، نو هغه د بدبختۍ اټکل کړی و. ده به ویل ستا دغه فرعون به په دې کارونو موږ ټول بدبخته کړي او موږ به له خوندورو خوړو، آرام کور او نرمې بسترې محروم کړي. کله چې زه د سوري په لور روانېدم پوه شوم چې د کاپتا اټکل سم و. زه له آرام کور او نرمې بسترې څخه محروم شوی وم. د فرعون لپاره باید ولاړ شم او د سوري د جنګ خطرونه وزغمم. که کاپتا زما د غنمو د ویشلو لپاره له کور، خوړو او ښې بسترې څخه محروم شوی و، لږ تر لږه ژوند یې خوندي و. په داسې حال کې چې زه داسې ځای ته تللم چې باور مې نه درلود له هغه ځایه دې راستون شم، او که ژوندی راستون شم نو لاسونه او سترګې به مې نه وي. انسان باید د خبر پر وخت د بدو پیښو اټکل ونه کړي، ځکه چې بدې پیښې زر پیښیږي، په داسې حال کې چې سمې پیښې په ځنډ او یا هم هیڅکله نه پیښیږي. په لاره کې ما د هغو بدبختیو په هکله خبرې کولې چې په سوري کې به ورسره مخامخ شم، خو توتمس راته وویل غلی شه او پرېږده چې ستا انځور وباسم. توتمس زما څېره انځور کړه. ما چې ورته وکتل چې ډېر بدرنګه شوی یم، نو هغه مې ورټه او ورته مې ویل ته زما ملګری نه یې، ځکه که زما ملګری وی نو زه به دې داسې بدرنګه نه انځورولی. توتمس وویل زه هنرمند یم، او کله چې هنرمند یو مجسمه جوړوي یا انځور باسي، نه د چا ملګری دی نه له چا سره دښمني لري، یوازې باید د خپلو سترګو پیروي وکړي او هغه څه انځور کړي چې یا یې مجسمه جوړه کړي یا یې ویني. موږ ډېر ژر د هتنت سود ښار ته ورسېدو. دا ښار د نیل سیند ترڅنګ پروت یو وړوکی ښار دی او له کلي سره ډېر توپیر نه لري. دغلته موږ ولیدل چې پسونه او غواګانې د ښار په کوڅو کې ګرځي او د ښار معبد یې له خښتو جوړ کړی دی. د ښار چارواکي چې پوه شول زه د فرعون مخصوص ډاکټر یم او توتمس سلطنتي مجسمه جوړونکی دی، نو په ډېر درناوي زموږ هرکلی وکړه. توتمس د ښار په معبد کې د هورمهوب مجسمه ودروله. دغه معبد پخوا د هوروس د خدای لپاره جوړ شوی و. هوروس هغه خدای دی چې سر یې د باز په شان دی، خو له دې وروسته چې فرعون نوی خدای مشهور کړه، هغه معبد یې هم د اتون لپاره بیل کړه او د هوروس د خدای مجسمه یې له هغه ځایه لرې کړه. د ښار اوسېدونکي چې د هوروس د خدای د مجسمې له لرې کېدا وروسته یې بله مجسمه نه درلوده، د هورمهوب د مجسمې په لیدو ډېر خوشحاله شول. زه تصور کوم چې هغه به یې خپل خدای بللی وي یا یې د پخواني خدای پر ځای منلی دی، ځکه چې د دې ښار اوسېدونکي نالوستي ول او پر دې نه پوهېدل چې ممکنه ده له مجسمې او ظاهري بڼې پرته هم خدای موجود وي. د هورمهوب اصلي مور او پلار په همدغه ښار کې اوسېدل او د ښار عام خلک وو. له دې وروسته چې هورمهوب د مصر د پوځ قمندان شو، هڅه یې وکړه خپل مور او پلار په اشرافانو کې راولي چې خلک وایي هورمهوب د نجیبانو او اشرافانو له کورنۍ څخه دی. هورمهوب فرعون ته دومره نږدې و چې هر څه ترې غوښتی وی، نو فرعون له جنجاله پرته منل. له همدې امله د مصر لښکرو قمندان خپل پلار په سلطنتي څارونکو کې شامل کړی او مور یې د دربار پادوانه کړه، ځکه چې مور یې د غواګانو له پادوانۍ او له شل پرته بل کار نشو کولی. لیک لوست هم نه و زده چې هغې ته بله دنده ورکړي. د هورمهوب د پلار هم لیک لوست نه و زده، خو په څارونکو کې شامل شو او د مصر په ځینو کلیو کې د اتون د ودانیو څارنه کوله. دغه دنده یوازې تشریفاتي وه او کوم خاص کار یې نه کوو. ټول کارونه به معمارانو او خټګرانو کول. کله چې د هورمهوب مور پلار په دربار کې په شاملېدا سره د اشرافانو او نجیبانو په قطار کې راغلل، په ټول مصر کې خلکو فکر کوه چې هورمهوب له اشرافانو او نجیب زادګانو څخه دی. شپه ورځ چې موږ په نیل کې سفر کوو، زه به په بیړۍ کې ناست او پر سر به مې د فرعون زري تراړې څپې وښودې. زري تراړه په حقیقت کې یو کمسوره او اوږد بیرغ و چې د اوسنیو بیرغونو په ځای د بیړۍ په مخکینۍ برخه کې لګوه، او لا هم په ځینو هېوادونو کې یو کمسوره او اوږده ریتاړه پر بیړیو ځوړنده وي. د بیړۍ پر غولي ناست وم، د نیل غاړې لوښي او د مرغانو د الوتلو ننداره مې کوله. روانو اوبو ته مې کتل، لمر تود شو، مچان به راباندې ګرځېدل او له ځان سره به مې ویل سینوهه سترګې له ډېرو کتلو ستومانه کېږي، غوږونه له ډېرو اورېدلو ستړي کېږي او روح هېڅکله نه راضي کېږي، ځکه چې هیڅوک په ژوند کې خپلو ټولو هیلو ته
نه رسیږي. داسې څوک نشو پیدا کولی چې ووایي زه خپلو ټولو هیلو او ارزوګانو ته رسېدلی یم. که څه هم انسان په ژوند کې هیڅکله په بشپړه توګه د نېکمرغۍ احساس نه کوي، خو بیا هم له مرګه ویریږي او زړه ورته تنګ وي. خو که نور له مرګه ډارېږي نو سینه ته چې یو ډاکټر یې باید له مرګه ونه ویریږي، ځکه دومره مرګونه دي لیدلي چې مرګ اوس عادي شی درته ښکاري. ته پوهېږې کله چې د مرګ وخت رانږدې شي ټولې ستونزې، کړاوونه او د ژوند هیلې له منځه ځي. له بدني کړاو او روحي ستونزو سره یو ورځ ژوند تر هغه ډېر سخت دی چې انسان تر قیامته پورې په قبر کې پاتې وي، ځکه چې که تر ابده پورې سړی په قبر کې پاتې کېږي بیا هم د محرومیت احساس نه کوي. زه لږ وخت په دې فکرونه کوم چې د بیړۍ اشپز به وویل ډوډۍ تیاره ده. زه به پورته شم، له توتمیز سره به مې یو ځای ډوډۍ وخوړه او بیا به مې استراحت کو او ویده به شم. په دې ډول زموږ بیړۍ د ممفیس ښار ته ورسېده. هورم هوپ په ممفیس ښار کې و او کله چې زما له ورتګه خبر شو نو زما یې ډېر زیات او افراطي درناوی وکړه. نو ځکه زما درناوی وکړه چې زه په سوریه کې د امورو پاچا ته د فرعون د استازي په توګه ور روان وم. بل علت یې دا و چې له سوریې څخه یو شمېر تښتېدلي مصریان او د مصر پلوي سوریانان چې له دې هېواده تښتېدلي وو او هم د نورو ملتونو شتمن کسان په ممفیس کې ول. کله چې هورم هوپ خبر شو چې زه سوریې ته ځم نو زما هرکلی وکړه او موخه یې دا وه چې هغوی پوه شي د مصر فرعون دومره قوي او د درناوي وړ ده چې هورم هوپ د استازي دومره هرکلی او درناوی کوي. هورم هوپ د خلکو په مخ کې خپل لاسونه په زنګنونو کېښودل او زما پر وړاندې رکوع وکړه. خو کله چې خلک لاړل هغه زه خپل کور ته بوتلم. چې کوټو ته ننوتو نوکران یې رخصت کړل او په داسې حال کې چې د سرو زرو د لاستي درلودونکي متروکۍ ښوروله او ویې ویل سینوها له دې سره چې لا نه پوهېږم ته ولې سوریې ته د امورو پاچا ته ورځې، خو باور لرم چې ستا سفر د فرعون د لیونتوب پایله ده. ما د خپل ماموریت په اړه توضیحات ورکړل. ومې ویل لکه چې تا اورېدلي ما ته یې ویلي په هره بیه چې وي د امورو له پاچا ایزرو څخه سوله وپېره. کله چې هورم هوپ دا خبره واورېده داسې چیغې پیل کړې چې زه ووېرېدم. بیا یې وویل زه پوهېدم چې د فرعون لیونتوب بیا پیل شوی دی، خو فکر مې نه کوه چې هغه د دومره لیونی شوی و چې فکر وکړي سوله په سرو او سپینو اخیستل کېدی شي، ځکه هغه څوک چې له خپل دښمن څخه په سرو او سپینو سوله اخلي هم به سره او هم به سپین له لاسه ورکړي او هم به خپل هیواد له لاسه ورکړي. سینوها په دې پوه شه له دې سره چې د امورو پاچا سوریه نیولې ده، خو زه بریالی شوی یم چې د غزې سیمه د مصر لپاره وساتم. کله چې موږ وغواړو سوریه بیرته ونیسو غزه به پر سوریې د حملې لپاره ښه سرچینه او د حملې د پیل کولو ځای وي. کله چې هاتي په میتاني هیواد کې د خپلو پښو ځای ټینګ کړه یا به پر بابل حمله وکړي یا پر مصر. سلیم عقل دا حکم کوي چې کله هاتي وګوري بابل د خپلو ځواکونو پر غونډولو او سنبالولو بوخت دی او پر مصر باندې حملې ته ځان جوړوي او دا هم ورته معلومه شي چې مصر پوځ کمزوری دی نو پر موږ به حمله وکړي او له مصریانو او فرعونانو به لخړې پورته کړي. د امورو پاچا ایزرو هم له دې کبله چې ګوري هاتي قوي او مصر کمزوری دی پوهېږي چې له مصر سره اتحاد د هغوی په ګټه نه دی او د دې پر ځای که له هاتي سره متحد شي ډېره ګټه به وکړي. د ایزرو پر ځای که بل هوښیار سړی هم وی همدا کار یې کوه، له مصره لرې کېده او له هاتي سره یو ځای کېده. هورم هوپ راته وویل زه کولی شم ایزرو د سینا او غزې ترمنځ په ټاټوبي کې پیدا کړم ځکه چې اوس هلته دی او له مصري چریکانو سره جنګېږي. زموږ ځینې جاسوسان د پاړوګرانو، مارګیرانو، د اوربشو د اوبو د پلورونکو او د غنیمت د شیانو د اخیستونکو په توګه د ایزرو له لښکرو سره ملګري دي. ایزرو هم جاسوسان لري چې پاړوګرانو، د اوربشو د اوبو پلورونکو او د وینزو او مریانو د سوداګرو په بڼه پارتیزان تعقیبوي او د مصر له سرحدي ساتونکو سره ملګرتیا پیلوي او له هغوی څخه معلومات راغونډوي. د ایزرو یو شمېر جاسوسان په ممفیس او مصر کې دي او هلته د مصر د پوځي حالت په اړه معلومات راغونډوي او په اصل کې جاسوسي کوي. تر ټولو خطرناکه پکې هغه سپین پوستې او ځوانې ښځې دي چې تورې سترګې لري او له سوریې څخه مصر ته راغلي دي. دغه ښځې ظاهراً په عمومي فحشخانو کې نه کار کولو لپاره
خو په حقیقت کې د جاسوسۍ لپاره راغلي دي چې مصري افسران او عسکر له هغوی سره تفریح وکړي. کله چې هغوی افسر یا عسکر په غېږ کې ونیسي هر ډول معلومات چې وغواړي ترلاسه کوي. خو له نیکه مرغه دغه ښځې پوځي زده کړې نه لري. نو زموږ له افسرانو او سپاهیانو ګټورې پوښتنې نشي کولی او ډېرې پوښتنې د ماشومانو په شان دي. یو شمېر هوښیار جاسوسان هم شته چې هم د مصر لپاره کار کوي هم د مصر لپاره کار کوي او هم د ایزرو لپاره. هم له دواړو خواو ګټه اخلي او هم له دواړو خواو سره خیانت کوي. رمهوب وویل زه له دې موضوع خبر یم، خو له دې کبله چې د هغوی له شتمنۍ څخه ګټه اخلو مجبور یو ویې. ومې ویل هو رمهوب، له دې کبله چې ته د خپلو جاسوسانو په وسیله د ایزرو د لښکرو له حالته خبر یې، ما ته دا ووایه چې له کومې لارې باید ځان ایزرو ته ورسوم او له کومو ګواښونو سره به مخامخ شم. رمهوب وویل ته د سمندر له لارې تللی شي او که د وچې له لارې ځې نو بیا غزې ته ولاړ شه، ځکه لکه چې ومې ویل ایزرو د غزې او سینا ترمنځ دی. کله سمندري لارې غزې ته ولاړ شي د کرت جنګي بېړۍ به ستا ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې د هغوی سترګې د سوریې پر جنګي بېړیو ونه لګېږي. ځکه که د سوریې جنګي بېړۍ وګوري چې شمېر ډېر او پیاوړی دی نو ستا بېړۍ به پرېږدي او وبتښتي. بیا به نو یا له ځانه دفاع کوې او یا به تسلیمېږي. کله ځانه دفاع وکړې ستا بېړۍ به ډوبه شي او ته به په اوبو کې مړ شي، او که تسلیم شي نو تا به اړ کړي چې د هغوی په بېړیو کې پارو ووهي. تا به د مترکو په زور پارو وهلو ته اړ کوي او ممکنه ده په څو ورځو کې له درد او کمزورتیا څخه مړ شي. خو که تا وپېژني او پوه شي چې ته د مصر یو ستر چارواکی په تا به پارو هم ونه وهي، بلکې ژوندی به دې له پوسته کړي او ستا له پوستکي به کڅوړه جوړه کړي چې سره او سپین پکې واچوي. زه نه غواړم چې تا وډاروم، خو له دې کبله چې تا په خپله معلومات وغوښتل ما تا ته معلومات درکړه. خو له دې ټولو سره سره دا هم ممکنه ده چې ستا بېړۍ له کوم خنډه پرته غزې ته ورسېږي. خو زه نه پوهېږم له دې وروسته چې له بېړۍ کوز شوې څه ډول به ځان ایزرو ته ورسوې، ځکه چې جنګ په غزه کې ثابت حالت نه لري چې زه وکړی شم تا ته ووایم هغه چېرته دی او کله چې ته غزې ته ننوتې هغه به چېرته وي. ومې ویل هو رمهوبه، آیا غوره نه ده چې له وچې یعنې د سینا لارې غزې ته ولاړ شم؟ رمهوب وویل زه ستا د امنیت لپاره یو شمېر عسکر او څو جنګي ګاډۍ له تا سره لېږلی شم چې د وچې له لارې غزې ته ولاړ شي. خو کله چې عسکر د ایزرو له سپایانو سره مخامخ شول تا به یوازې پرېږدي او وبتښتي. بیا به د ایزرو عسکر تا ونیسي او د هاتي د خلکو په دود به دې په سیخونو کې ورکړي او په شکنجو به دې مړ کړي. بل احتمال دا ده چې زموږ د خپلو چریکانو لاس ته ورشي، خو دوی داسې کسان دي چې هیڅ قانون او اصول نه پیژني او هر څه چې لري درڅخه به یې واخلي. بیا به دې په ژرندې پورې وتړي او تر هغه چې ژوندی باید ژرنده وګرځوي. دغه راز له دې ویرې چې ونه تښتې سترګې به دې هم درړندې کړي. په لومړیو ورځو کې چې تا لا د ژرندې په کار کې تجربه نه وي پیدا کړې نو دا به درته سخته وي چې له سهاره تر بېګا پورې په چټکتیا سره ژرنده وګرځوي، نو ځکه به دې د مرګ تر پولې ووهي. زه د رمهوب دې خبرو وویرولم. هغه ته مې وویل دې ته په پام سره چې زه باید د فرعون په غوښتنه ولاړ شم او له ایزرو سره مرکه وکړم، نو ښه به دا وي چې همدا اوس ولاړ شم ځکه بله چاره نه لرم. ورته ومې ویل چې د وچې له لارې به ولاړ شم او ته څو تنه ساتونکي راکړه چې ما د ایزرو عسکرو ته ورسوي. خو که دې واورېدل چې زه اسیر شوی یم ورته ووایه چې له چنې وهلو پرته زما د خوشي کولو په بدل کې زما لوري هغه کسانو ته پیسې ورکړه چې زه یې اسیر کړی یم. زه بډایه یم او زما مری چې اوس په طبس کې زما ناظر دی زما د راخلاصولو په بدل کې چې هر څومره سره او سپین ضرور وي ور به یې کړي. رمهوب وویل سینوهه زه پوهېږم چې ته بډایه او له همدې امله مې ستا له پخواني مرۍ کاپتا او ستا له شتمنیو لږ پور اخیستی دی. ما غوښتل چې ته هم د مصر د ځواکمنېدا په خاطر د مرستو لپاره په پورونو کې شریک شي او محروم پاتې نه شي. خو سینوهه په دې پوه شه هماغه ډول چې زه د مصر د نورو بډایانو کسانو پور نه ورکوم ستا قرض به هم در نه کړم، او که کومه ورځ له ما څخه سره او سپین وغواړي زما او ستا ملګرتیا به خرابه شي او انښایي له منځه ولاړه شي. اوس روان شه
او کله چې سینا ته ورسېدې هلته زما له عسکرو څخه یو ټوله سرتیري له ځانه سره بوزه او کاسیر شوې زه به له کاپتا څخه زر واخلم چې تا بیرته واخلي، خو که یې ته ووژلې ستا په کسات کې به ستا یو شمېر قاتلین ووژدم، او دا هم درته وایم تر هغه وخته پورې چې ستا د وژلو لپاره ستا په خېټه کې نیزه نه وي ننیستلې. هیله من اوسه او پوه شه چې ستا وینه به ضایع نه شي. ما وویل هورم هوب که زه ووژل شم زما د کسات لپاره خپل وخت مه ضایع کوه، ځکه که زه ووژل شم مړی به مې په بیدیا کې وي او له څو اونۍ وروسته به له څو هډوکو پرته زما د بدن کومه نښه نه وي پاتې. هغه وخت که بیا ته زما د وژلو په غچ کې د نیل سیند د اوبو په شان وینې زما پر هډوکو تویې کړې، بیا به هم زما هډوکي خوشحاله نه شي. دې کبله چې هورم هوب زه ډېر ځورولی او ویرولی وم، نو ما هم غوښتل چې هغه ته یو ټنګ ورکړم. ورته ومې ویل خو که زه وژل شم زما سلام د فرعون خور میرمن بکتاتون ته ورسوه، ځکه چې هغه ښکلې او په زړه پورې ده، خو لږ کبرجنه ده، او پر هغې ورځې چې مور یې مړه شوه د مور د جنازې تر څنګ ستا په هکله له ما سره خبرې کولې. دې خبرو په هورم هوب اغېزه کوله، ځکه چې بکتاتون پرې ګرانه وه. زه له هغه ځایه د ممفیس د سلطنتي دفتر په لور روان شوم چې خپل وصیت ولیکم او هلته یې امانت کېږدم. په وصیت لیک کې مې ولیکل چې که په سوریه کې ووژل شم زما د مرګ له ثابتېدا وروسته دې زما شتمني زما پر پخواني مرۍ کاپتا ملګري مریت او پخواني ملګري هورم هوب ته وویشل شي. له هغه وروسته دغه چا په څېر په بیړۍ کې سپور شوم چې د مرګ په لور له تګه پرته بل کار نه لري. د کوز مصر په لور روان شوم، د سینا دښتې ته نږدې له بیړۍ څخه راکوز شوم. په روان تخت کې مې ځان د سینا دښتې ته ورسو. هلته مې په یو کلا کې په سره لمر کې د هورم هوب عسکر ولیدل چې خپل وخت یې د اوربشو د اوبو پر څښلو او د صحرایي حیواناتو په تیره بیا د غرڅو په ښکار تیروه. دوی له ستونزمن ژونده تنګ وه، یو شمېر ښځې چې تر ټولو بېکاره ښځې دي او ځان ډېر ارزانه خرڅوي، شپه ورځ خپل ځانونه عسکرو ته سپارلي وه. ما ولیدل چې ټول عسکر غواړي چې هورم هوب یې سوریې ته واستوي چې هلته وجنګېږي. د دې چارې علت هم درته وایم. تاسې پوهېږئ په داسې حال کې چې زما بدرګه کوونکي عسکر تګ ته چمتو کېدل، ما ولیدل چې په دې کلا کې خاص نظم ټینګ دی. یوازې هغه عسکر کولی شي ښکار ته ولاړ شي او له ښځو سره تفریح وکړي چې پیری نه وي. هر عسکر تر هغه وخته چې په پیري کې وي یا نوکري وي ټول وخت یې پر پوځي مشق او بیګار تیریږي. دې چارې زه یو ټکي ته متوجه کړم چې د سپاهیانو د قمندانۍ په تخنیک پورې اړوندېږي. زه متوجه شوم چې یو لایق قمندان هغه دی چې پرې نږدې دغه سپاهیان حتی یو ګړی هم وزګار پاتې شي او تل هغوی پوځي زده کړو او بیګار ته اړ کړي. پر هغوی داسې ډیسپلین اجرا کړي چې عسکر شپه ورځ د ځانګړو قوانینو پیروي ته مجبوروي. دغه عسکر پر دې سربیره چې د پرله پسې تمرینونو او کار کولو له کبله تکړه کېږي او نور د ستړي احساس نه کوي. دغه راز کله چې د جګړې له پیلېدا خبرېږي نو ډېر خوشحالېږي چې د مبارزې ډګر ته ولاړ شي. دوی په دې ډول جګړې ته دومره خوشحالېږي ته وا د یو هرم په اندازه سره او سپین دې ورکړي وي او یا دې د نړۍ ټولې ښکلې نجونې وربښلي وي. دا چې دغه ډول عسکر د جنگ میدان او د قتل ډګر ته په تګ خوشحالېږي. علت یې دا ده چې پوهېږي جنگ ډګر ته تګ هغوی له ډیسپلین او د عسکرو په کور کې له دایمي کاره خلاصوي. دوی داسې احساس کوي چې اوږده رخصتي ورکړل شوي او تر کومه ځای چې زړه وغواړي تللی شي. دوی پر دې هم پوهېږي چې ښایي د جنگ په ډګر کې ووژل شي، خو له دې کبله چې د جنگ خبر هغوی په قشله کې له اوږدو مشقونو او کارونو ژغوري بیا هم جنگ ته په تګ سره خوشحالېږي. له همدې امله هورم هوب هڅه کوله دغه عسکر هېڅکله وزګار نه شي، ان که د سینا په صحرا کې هم وي. د هورم هوب د حکم پر اساس دغه عسکرو د سینا صحرا ته د ننوتو په برخه کې 10 جنګي ګاډۍ زما لپاره چمتو کړې او په هره جنګي ګاډۍ کې پر ګاډۍ چلوونکي سربیره 2 کسان نور هم سپارول چې یو نیزه او بل زغره درلوده. د دې 10 ګاډۍ قمندان ما ته راغی. ما ولیدل چې پر ملا یې لنګ تړلی دی او نورې جامې نه لري. ما ته چې رانږدې شو لاسونه یې پر ځنګنونو کېښودل او رکوع یې وکړه. د هغه د نوم پوښتنه مې وکړه چې ژوژو نومېده
هغه وویل سینوهه که غواړې کله چې د ایزرو له عسکرو سره مخامخ شوې او تاوان در ونه رسېږي نو د خرما د ونو یوه څانګه له ځان سره یوسه. کله چې د ایزرو عسکرو ولیدې دغه څانګه په سر وښوروه چې پوه شي ته د جنګ کولو اراده نه لرې. ومې ویل چې د جوجو عسکر د خرما د ونې څو څانګې چې د کلا شاوخوا موجودې وې راغوڅې کړې او زما په روان تخت کې دې کېږدي. کله چې جوجو متوجه شو چې زه نیت لرم په روان تخت کې ولاړ شم په کړس کړس یې وخندل او ویل سینوهه دغلته چې مونږ ځو د سینا بیدیا ده. زموږ د ژوند پاتې کېده یوازینی چانس دا ده چې په ګاډیو کې له دې بیدیا څخه ګړندي تیر شو او که په روان تخت کې چې روسي حرکت وکړو ټول به ووژل شو. بله دا چې زموږ په لاره کې خوراکي شیان هم نشته نو د اړتیا وړ شیان باید له دې ځایه له ځان سره یوسو. ان د اسونو لپاره واښه هم باید له ځان سره واخلو. زه به یو جوال واښه ستا په ګاډۍ کې کېږدم چې ته یې په سر کېنې او د ګاډۍ له ټکانونو خوندي شي. ومې ویل پخوا زه په ګاډۍ کې سپور شوی یم. یو ځل په جنګي ګاډیو کې د امورو هېواد ته تللی یم خو په هغه وخت کې ځوان او د ګاډیو له ټکانونو نه وېرېدم. خو بیا هم له دې سره چې نن سبا بوډا شوی یم خو هڅه کوم د جنګي ګاډۍ ټکانونه وزغمم. جوجو د خرما څانګې چې په سر کې زما په روان تخت کې ایښې وې له هغه ځایه خپل جنګي ګاډۍ ته ولېږدولې. پر بلې ورځ یې د خرما د ونې څانګې زما ګاډۍ ته راوړې. زه سپور شوم او په بیړه د سینا دښتې پر نرۍ لاره روان شو.